अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. واټ سره تعلق لرونکی ځوان چې د 25 کالو ځوان دی، محمد عدنان، چې نن سبا یې چا په ظلم سره قتل کو. آیا دا څنګه قتل شو او دا چا قتل؟ مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل کړئ. ملګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي. ملګرو دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کوهاټ سره تعلق لرونکی محمد عدنان چې د 25 کالو ځوان دی او د کوهاټ کې یو کلی دی چې توغبله نامه دی، په هغې کې نن ډېر زیات په بېدردۍ سره چا قتل کړو. دا ویل کېږي چې د په یو کیس کې ملوث و چې د یو جینۍ سره تعلق و چې د هغې په وجه باندې هغه جینۍ او مور او پلار یې د باندې ډېر زیات تنقید کړی او ده ته ویلي و چې د جینۍ سره تعلق مه لره ځکه چې دا جینۍ موږ تربورانو له ورکړې. نو دې جینۍ نه قلار شه، خو چونکې دا نه لرېدو چې په هغې وجه باندې هغې جینۍ مور او پلار ده ته څو ظلم ووایي چې یاره ته داسې کار مه کوه، د جینۍ سره تعلقات مه ساته. خو چونکې دا نه منې کېدل او د جینۍ وروڼه ډېر زیات مجبور شول چې په ده باندې قاتلانه حمله وکړه چې په هغې کې دا قتل کو ډېر په بېدردۍ سره. او هغې نه بعد بیا دا هسپتال ته هم د کلي خلکو وړو، خو د حالات ډېر زیات خراب او د هغې نه بعد بیا دا کور ته راوړو چې په هغې کې دا وفات. ملګرو زموږ په ملک کې ډېر زیات دغسې ظلم او زیاتۍ شروع ده. ورځ په ورځ باندې ډېر نوي کیسونه را روان دي. نو زموږ ته په معاشرې کې ډېر زیات د ظلم او ستم والا خبرې شروع دي چې په هر ځای کې نن سبا ظلم کېږي. نو ملګرو دې لپاره حکومت او پولیس ته پکار دی چې داسې قانون جوړ کړي چې داسې ظلم او زیاتۍ نه کېږي. ملګرو که تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي نو نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.